ګران افغانانو سلامونه او مینه. زه به ډېر زر او چټک تاسو ته اپډیټ درکړم. پښتانه په هند کې ډېر ښه ډېر واضح تصریح شوي دي د سوریانو د لودیانو او د خلجیانو ډېر په لنډو ټکو باندې، یعنې که تاسو دا ولولئ مکمل خپل ځان په هندوستان کې ونی. پښتانه قبیلې وپېژنئ، د پښتنو ټولې قبیلې دلته تشریح شوي دي. خپل ځان وپېژنئ چې تاسو کومه قبیلې په مربوط یاستئ، یعنې ډېر ښه تشریح شوې ده د مکمل د پښتنو قبیلوي ډول. پښتو 1400 کاله پخوا علامه حبیبي رحمت الله علیه لیکلی ده. دا کتاب ډېر یو ښایسته او ډېر یو نازول او ډېر یو دروند او ډېر داسې خلاصه لیکل شوی داسې په هر څه باندې او بنسټو سره بنسټونه یې پکې ویلي دي. پښتو نحوه که غواړئ چې د پښتو ګرامر ډېر په اسانه شکل باندې زده کړئ 2 جلده ده، یعنې که دا مې زده کړه بیا تاسو نه د پښتو ډېر یو ښه لیکوال جوړېږي، کولی شئ چې ډېرې ښه لیکنې وکړئ. دا کتاب څه ده؟ د پښتو ادب او نړیواله کلي. د پښتو ادب یعنی لیکنې، شعر او همدغسې بیان، دغه ټولې نړیوالو ژبه سره پرتله کړي دي چې ستاسو د ژبې ارزښت دې کتاب کې ښایي چې څومره درنده او څومره ستره ژبه موږ او تاسو لرو. پښتو ژبه او لیکدود دا خو ډېر یو ضروري کتاب ده. که دا مې زده کوئ یعنې څه رقم د پښتو متن چې وګورئ، څه رقم مقاله چې وغواړئ، یعنې مکمل هغه اصولو د پښتو لیکنه زده کوئ. د پښتنو قبیلو شجره، مکمله شجره د راوباسي چې د قبیلې نوم دې پکې وي که نه، مثلا دغه قبیلې هغه د قبیلې شجره دې باسي چې بالاخره ډېر اوږده فلسفي د تا بیایي چې ته څوک یې. د پښتو ادب دا یو ډېر یو ښه کتاب ده چې یعنې د پښتو ادب خو پوهېږئ چې یعنې د پښتو ژبې ټول هغه اصول تشریح کوي. دغه ډېر ښه کتاب ده، یون صاحب لیکلی ده. پښتو کتاب خو هر ځوان ته دا یو ضروري کتاب ده. تاسو ته وایي چې ستاسو ژوندون کې څه رقم کتابونه اړین دي، کم باید ووایئ او څه رقم کولی شئ پرمختګ وکړئ. د پښتو ادبیاتو تاریخ ډېر یو زبردسته کتاب ده چې ستاسو د پښتو ژبې د ادبیاتو دا ډاکټر شکیب ته ولېږئ، دا ورته ووایه دا ښه کتاب ده. ژبه له بابا آدمه تر دې دمه پورې درته تشریح کړې ده فلسفي ډول باندې او په اسنادو په ثبوت یې تشریح کړې ده. ډېر یو ښه لنډ دی، ده لنډ دی خو د ده نه چې صورتونه واخلئ بیا خپله کولی شئ تحقیق او څېړنې ورباندې وکړئ. دغه 2 جلده چې دي چې دا ناشنا صاحب غږېدلی او چې موږ د ویکیبلاریانې نه لرو او قاموسونه نه لرو، دا ډېر ستر 2 قاموسونه دي د پښتنو د لغاتو ډکشنري م ورته ویلی شو. خواږه ژبه د پښتو معنا، بیان، بدي او د شعر ډولونه، یعنې په مکمله د پښتو هغه ادب تشریح کوي تاسو ته په دې کې. پښتو ولویکان غزنه دا خپله بیبي رحمت الله علیه لیکلی، خو دی په دري ژبه باندې لیکلی ده. دغه بعضې وایي چې موږ غزنویان یو، موږ غزنویان. دا کتاب ولولئ بیا تاسو پوهېږئ چې غزنویان څوک وو، واقعي پښتانه وو، واقعي افغانان وو او د غزني امپراتوري باندې به تاسو په صحیح معنا باندې پوه شئ. له کندهار تر اټکه دا یو ډېر ستر او ښه کتاب ده. تاسو د کندهار ولایت نه تر اټکه پورې د پښتنو د ټولو ژبنیزې لهجو باندې پوهېږئ چې کوم رقم لهجې دي، څه رقم دي، یعنې دومره اسانه ته تشریح کړي چې دا سړی وغږېږي ورباندې پوهېږي چې دا سړی د کوم ولایت ده که دا کتاب هم وویلی. د تاریخ ننداره ډېر یو ارزښتمن کتاب ده. دا حتمن ولئ، اسدالله غضنفر صاحب ژباړه کړی ده. تاریخ او ټولنه دا هم ډېر یو ښه کتاب دی. دا هم تاسو ته د تاریخ په برخه کې ټول شیان در وایي. نو تقریبا یو 15-20 کتابونه به هغه کړي اچولي. هغه بعضې وایي چې کتابونه ډیلیټ شوي، کتابونه نه ډیلیږي. ښه که پخواني کتابونه په کار دي دغه 2مو 3مو همدغسې 4مو 5م وهئ ورته رسېږئ. دعا کوئ د خیره. ډېر په کش کې روان استو او د خیره سره دا کتابتون به هغومره ستړی اوسي، هغه خپل ارمانونو ته ورسېږي چې د هر پښتون جب کې باید لایبراري وي. دا زموږ زمانو ته، زموږ بچو ته، دا ټولو ته ښه دی چې او په اکثریت تقریبا 80% کتابونه زموږ د خپل پښتو ژبې دي چې دا ډېرې ورک شوي دي، ورخواستي. باید موږ او تاسو خپله ژبې ته کار وکړو، خپل تاریخ ته کار وکړو. اکثرا هغه تاریخي کتابونه چې دي هغه اول کې ما اچولي دي، خو دا هم ډېر ستر تاریخي کتابونه دي چې زموږ او تاسو د ژبې ارزښت ښایي. باعزته اوسئ، بس دعاګانې کوئ، پر مخ به ځو. حمایت مو غواړم. اوس یو بله خبره شوې ده چې په ګوګل کې چې پښتون لیګاسي لایبرري ولیکئ راوباسي درته، حتی د کتابونو نوم چې ولیکئ ګوګل کې راوباسي. پښتو به د خیره ګوګل کې نور هم پراخوو، هغومره پراخوو چې لکه پړچوانانو چې ایرانیانو چې پارسي پراخه کړې ده. داسې وخت به راسي چې مکمل اشیا کې پښتو لغت ولیکئ، ټولې مقالې به پښتو راوځي. سلامت اوسئ.